تازه خبر: افغان کومانډو امریکایي پوځیان وژلي. د امریکا فاکس نیوز خبري رسنۍ ویلي د امریکا پوځ لخوا ورته معلومات رسیدلي چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې افغان او امریکایي پوځیان یو پر بل ډزې کړي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکایي پوځ ویلي پیښه هغه مهال شوې چې امریکایي عسکر د ننګرهار په یوه لرې پرته سیمه کې په عملیات بوخت وو. د افغانستان ملي پوځ په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې سیمه نیوز ته د 6 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو او 6 افغان سرتیرو د شهیدېدلو خبر کړی. له دې وړاندې هم افغان پوځیانو په ورته پیښو کې امریکایي پوځیان وژلي او ډېر ځله دغه پیښې له لفظي شخړې پیلېږي. تر اوسه د پیښې کره معلومات رسنۍ ته په لاس کې نه دي ورغلي چې ولې جګړه پیښه شوې ده. که ریپورټ مو خوښ شوی وي ویډیو به در سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، څنګ سره ګنټاله مو کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو په پاک رب سپارم. ښه وخت.